دا سوشل میډیا نه د سوشل میډیا یعنی دا رسنۍ چې کوم بلل کېږي زما میډیا زما موبایل زما آی ډي زما فیسبوک زما یوټیوب زما ټیک ټاک پلان یا دغسې ستا دې ته سوشل میډیا وایي عامه میډیا. عزیزانو دې میډیا زموږ په معاشره کې دومره تاوانونه نقصانونه راوستل چې زموږ ته یې پزې راپرې کې پزې. دې میډیا نه اخلاق پاته سو نه اداب پاته سو نه حیا پاته سوه نه شرم پاته سو هېڅ یو شی زما او ستا په معاشره کې پاته نه سو. هغه د څه وجې؟ هغه د دغه موبایل د وجې. پخوا به داسې زمانه وه ما به خبره تا ته وکړه تر تا به ورسېده تا به وکړه تر ما به راورسېدله مجلس به و یا یې ښه یا یې بد خلاص به سو ته به پر خپله ولاړې زه به پر خپله ولاړم. نن زما خبره ستا کور ته په هر حال کې د رسېږي او ستا خبره زما و کور ته په هر حال کې را رسېږي په هر حال کې. که زه 100 واره وغواړم چې زه به دا خبره کور ته نه پرېږدم بیا به هم دا خبره زما او ستا کور ته را رسېږي. که ته 100 واره وغواړې دا میډیا یو داسې عام شی جوړ سو په کور کې به اوبه نه یي ګیس به نه یي بجلي به نه یي وړه به نه یي غوړي به نه یي د بابا او د ادې دوایي به نه یي خو نیټ ستا موبایل ستا پیکیج ستا فیسبوک او یوټیوب او ټیک ټاک چې دی هغه ستا. ولګوه اندازه ولګوه. زما اصل مقصد دا دی عزیزانو زموږ په معاشره کې څه ملایان څه شاعران او ډېر غزلچان څه ملایان ټول ملایان نه څه شاعران ټول شاعران نه ډېر غزلچان یو دوه کسان جنې وباسه دې زما او ستا معاشره پر ملا وټه ماته کړه. څنګه؟ هغه داسې څه داسې ملایان ستا چې هغه وایي یاره زه حق وایم وایي د دین بې شرمه چې دی دا به جنت له راځي د دین شرمناکه چې دی دا به جهنم له راځي. څونه لوی دروغ دي. یعنی ملا په دا شوروا ګوله پورې کوي زه حق وایم زه له چا نه شرمېږم ومنم چې ته حق وایې له چا نه شرمېږې خو دا ته چې کم حدیث وایې یا دا ته چې کوم آیات وایې یا دا ته چې کومه فقهي مسله بیانوې دا ته و د خپلو شاګردانو ته و د خپلو مطلب هغه چې تا ته ناست دي اورېدونکو ته و دې ته اورئ که ګر جهان ته اورئ د هغه مسله چې دا ته اورئ دا ته د خپلې لور پر مخ ویلی شي یا ولې نه شي ویلی؟ نو یاره زما خو لور ده زما خو خور ده نو چې ستا لور و خور ده نو دا زما په کور کې چې زما لور و خور ده هغه ولې نه شمارې یا ستا په کور کې دا لور و خور ده زه هغه ولې نه شمارم. ګورئ زموږ قرآن زموږ د پیغمبر علیه السلام احادیث دا کې کنایات ډېرې دي کنایات. او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء. الله فرمایي یو سړی له قضای حاجت راشي ډېر ادب دی یو سړی له خپل ضرورت څخه راشي الله پاک و هغه ته غائط ویلی دی. غائط خپل لغوي معنا چې ده هغه له هغه کښته مځکې څخه راشي له ساراګشت څخه هغه صحرا څخه له هغه کښته مځکې څخه راشي. او لامستم النساء یو سړی خپل کور والا مسه کې لاس وروړي د دې لویه معنا ده الله پاک چې دا غائط توری ویلی دی دا ډېر عجبه دا استعاري چې کومې بلل کېږي کنایات دا هغه تورې دي خاص هغه تورې نه دی ویلی چې هغه سړی چیرې تللی و خپل ضرورت هغه تورې الله نه دی ویلی. ولې نه دی ویلی؟ شرم حیا د علاقې د معاشرې خیال ساتل دي. او لامستم النساء خپل کوروالا لره لاس وروړل صحیح سلو دې ته مسه وایي. نو دا الله پاک چې وویلی نو الله پاک دا نسو ویلی چې یا پلانۍ خبره یا پلانۍ دا یې نسو ویلی ویلی سو بیا ولې الله نه ویلی. پیغمبر علیه صلات وسلام به چې کله یو سړی سراګشت ته ولاړی قضای حاجت به بلی قضای حاجت خپل ضرورت پر کول ولې پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک هغه تورې نه وایي چې کم تورې د پښتو دی چې یو سړی ولاړ شي سراګشت ته باتروم ته ولې نه وایي؟ دا استدبار څه معنا استقبال څه معنا دا اقبال څه معنا دا ادبار څه معنا دا څه معنا؟
اوس ملا وایي ویا زه رښتیا خبره کوم زه به صحیح مسله وایم بس د دین بې شرمه چې دی هغه به دوژخ لره چې دی ما او تا ته اوس دا خپل علم راښکاره کوي وا سړی علم مه راښکاره کوه که علم ښکاره کوې و دا خپلو اورېدونکو ته ورښکاره کړه ورته دا ځای پټ کړئ دا پر ویډیو پر اډیو مه راولئ زموږ تویې زنانې بچیانې خویندې دا یې په کورو کې اوري دا مه کوه و ډېر که دا خبره زه کوم به شمول یې زما زم پکې شامل یم معاشره ما هم تباه کړې ده که زه داسې خبرې کوم چې هغه د کړو نه دي یا زه دین بیانوم زه حق وایم تا ته چا د حق اجازه در کړې ده ستا خبره نن زما تر کوره را رسېږي زما خبره ستا تر کوره در رسېږي ووایه دا زما بېکاره غلطه فحشه خبره چې ستا تر کور در ورسېده بیا په ما کې څه پاته سو په تا کې څه پاته سولو څه ملایان ټول نه بشمول زه که زه په هغو کې وم هغه بیا زم بد یم څه شاعران هغه هم داسې اشعار وایي چې دغه اشعار بیا په کور کې بابا د خپلې لور او د خور پر مخ نشي اورېدلی هغه توري وایي چې هغه توري د اورېدلو نه دي حضرت عمر فاروق چې کله امیرالمؤمنین سو اعلان یې وکړي شاعرانو خپله شاعري به کوې منګرها د چا بچی به یادوې نه د چا بچی به یادوې نه دا ډېر ډمان نه دی ډمان دا غزلچیان دا څه چم کوي دا هغه توري وایي چې هغه د اورېدلو نه دي بچیانې څه کوي مور څه کوي خور څه کوي کوروالا څه کوي د یو نارینه پر مخ هم د اورېدلو نه دي دې ته دوی مست غزل وایي ولې ظالمه ګوره په کور کې خور لري الحمدلله مور و لور و کوروالا لري و الحمدلله که دغه خبرې زه په خپل بیان کې وکم او ستا تر خور و تر لور در ورسېږي بیا لعنت پر چا او که د هغه خبرې د هغه غزلې ته وایې زما تر کوره راورسېږي بیا لعنت پر چا دا زما خبره چې زه کوم دا زه عامه خبره کوم سبا به زما د بیان څخه یو ټوکړه څوک راواخلي یو غزلچي یا شاعر یا ملا به ورسره ولګي چې مولوي صاحب دا ښیي که دا خبرې په ما کې وې زما تصویر ورسره ولګوئ او که چیرې دا خبرې په ما کې نه ولې بیا زما تصویر مه لګوه بیا زه چې خبره کوم زه عامه د معاشرې خبره کوم څه ملایان څه شاعران ډېر غزلچان ټوله نه ډېر غزلچان هغه زما او ستا معاشره را تباه و برباد کړله نه اخلاق نه حیا نه شرم هېڅ یو شی چې دی هغه پاته نه سلو هېڅ یو شی پاته هېڅ پښتونوالی پاته نه سلو ګورئ پیغمبر علیه السلام مبارک لره به کور ته زنانې رالې بیا به یو داسې مسله وه چې هغه به د نارینهو څخه د اورېدلو نه وه تر ډېره حده به دې ښځو د بیبیګانو څه پوښتنه کوله بیبیګانو به د چا څه پوښتنه کوله د پیغمبر علیه السلام مبارک زموږ دوی په کلي کې دغه زنانې راسي هغه د مولوي صاحب کور والا مورا بولله مورا پوښتنه وکړي مورا د مولوي صاحب پوښتنه وکړي یو شرم و یو حیا و یو چوکاټ و یو ضمیر و یو غیرت و د سترګو هغه نمي وه نن هغه شی نشته ملا پر منبر ناست دی ملا لایو پروګرام چلوي هغه خبرې کوي چې هغه خبرې د کړو نه دي د کړو نه دي د کړو نه دي شاعر هغه اشعار وایي چې هغه د ویلو نه دي د اورېدلو نه دي د اورېدلو نه دي ګوره دروند ملا به درنه مسله بیانوي دروند شاعر به درنه شاعري کوي او دروند غزلچي به درنه غزلچي د هغه وایي سپک ملا سپک شاعر سپک غزلچی دا به سپکه مسله بیانوي دا به سپک اشعار وایي او دا به سپکې غزلې وایي چې هغه د اورېدلو نه وي دا زموږ د معاشرې سره مخامخ دي زما و دې ملایانو ته هم خواست دی که زه هم پکې خپل ځان ته به هم خواست وکړم و دا شاعرانو ته هم وایم څه شاعرانو ته او غزلچیانو ته هم وایم چې لږ خیال کوه پخوا خو موږ ته غزلې وویل هغه به سره پاته شوې اوس ستا غزل زما تر کوره را رسېږي که ته وایه زه د هېچ چا په کیسه کې نه یم نو خو دا بل هم د هېچ چا په کیسه کې نه دی ستا تر خورو تر لورې دا مسله در ورسولو و څه چم کوې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي دا حیا نه دا حیا دا شرم و حیا دا خپله ژبه کنټرولول دا د ایمان حصه ده بیا بې حیایي او دا ژبه هسې استعمالول دا د بې ایمانۍ
دا د منافقت یوه حصه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فحش ګویي نه ده، فحش ګویي. فحش ګویي دې ته وایي چې تر چوکاټ وتلې خبره ده، تر شرم وتلې خبره، تر حیا وتلې خبره، تر غیرت وتلې خبره، تر تهذیب وتلې خبره، و دې ته فحش ګویي وایي. د الله رسول فرمایي مسلمان قطعا فحش ګویي نه کوي، مسلمان قطعا غلط ګویي چې د هغه نه کوي. نن زما او ستا په معاشره کې څه حال دی؟ او عجبه خبره دا ده، یو غزلچی یا یو ملا یا یو شاعر داسې دروند توری ووایي چې هغه د ویلو نه ولو، بیا بل سړی اصلاح کوي، دومره غلطې خبرې پکې وکړي چې دا ما کومه مسله ویلې ده دومره ما غلطه خبره نه ده کړې، شاعر غلط شعر نه دی ویلی، غزلچي غلطه غزل نه ده ویله، که هغه سړی چې زموږ اصلاح کوي. ګوره چې زه اصلاح کوم، زه ستا بدن پټوم، نو بدن به زه پټوم که به زه تا ټول نڅوم؟ زه به تا پټوم. نو راولاړ شي داسې سختې خبرې وکړي، بس دی وایي چې هغه نو دی ګناهګاره دی، نو لحاظ زما دپاره اجازه ده. نه 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 نه، ولې ښکنځا کوې، ولې بد وایې، ولې فحشګویي کوې، ولې غلط ګویي کوې؟ پښتانه تر کومه ولاړو؟ د عبدالرحمن بابا په اشعارو کې دا خبرې شته نشته. ای عبدالرحمن بابا به و دغه شاعران په قبر کې سرای ورته کوي چې خدای مې در په دره که زموږ اشعار مې را بدنامه کړلو. زموږ اشعار دا څنګه ناوله د خبره راله، دا څومره سپکه خبره راله، دا څومره بده خبره زما او ستا معاشرې له راله. څوک به په دې خبرو باندې سر خلاصوي؟ څوک به و چاته سر خلاصوي؟ ما دمکۍ به راکوې، ما ته به دمکۍ راکوې. هغه اف ایم والا ما ته یوه خبره کړې وله، مال یاره زما د معاشرې سره تعلق دی، زما د ذات سره تعلق نه دی. که ما غلطه خبره کوله پر دواړو سترګو، بله جمله په ما پسې یو بیان کړی و چې دا مولوي صاحب وایي خواښې حق نه لري، په ډېر ښه انداز والله هم مې پوره واورېدی، هم یې خوند راکوي. بلکل پر دواړو سترګو اختلاف ستا حق دی، ستا فکر ستا نظر له تا سره دی، زما فکر و زما نظر زما سره دی، مګر ها زما پوره بیان واوره بیا پته درته لګېږي، زما هېڅ پروا نه لري. او که ته ما ته دمکۍ راکوې، ته ما بیروې او ته ما ته واځه اوس سړیه که اوس سړیه که څوک چې څوک وژني نه، څوک چې څوک وژني نه هغه ته دا چې وژني هغه ته دا خبرې نه کوي. د بې غیرت سړي علامه دا ده هغه به چاته دمکۍ نه، هېڅ دمکۍ ممکۍ نه غواړي. ستا د خور ستا د لور زما د خور زما د لور عزت خبره کوم، که ما بې غیرتي و بې شرمي و بې حیایي وکړه، زما ژبه د کټېدو ده، که تا وکړه ستا د پلار د کټېدو ده. دا کومه خبره روانه ده؟ دا زما او ستا معاشره کومې خبرې ته ورسېدله؟ ولې خلک غلطې غلطې ټپې وایي؟ ولې خلک غلط القان ورته نایسي ورور غلطې غلطې غزلې وایي؟ دا غزل د اورېدو د ویلو ده و که یا که و اشه نو که دا زه وکړم بیا ستا بچی زموږ بچی ده، ستا خور زموږ خور ده، ستا کور والا زموږ خور ده، چې هغه یې واوري ته ما ته څه پیغام راکوې، څه میسیج راکوې؟ داسې مه کوئ، غلط کار به نه کوو. زه ملا یم، په خپل چوکاټ کې به اوسېږم، تر ډېره حده موږ مسلې نسو بیانولی، ضروري مسله یې بیانولی نسو. ولې؟ هغه وجه دا ده چې زما خور یم اوري، زما لور یم اوري. دا داسې بې غیرت ده، بې غیرت ده معاشرې ته راووتلو چې هغه انسان تصور نسي کولی. هغه کله کله رخشې والا سره زنانې کښېني، د 20 روپۍ د کمیدو دپاره ورته وایي وایي موږ د مولوي صاحب د کور ښځې یو، موږ د مولوي صاحب د کور ښځې یو. بیا را شاپینګ سینټر له دوکان لره موږ د مولوي صاحب د کور ښځې یو. که زما کوروالا په رخشه کې ولاړه او بیا یې دا خبره وکړه یا سینټر له ولاړه بیا دا خبره وکړه، دا زما کوروالا نه ده، دا زما او د دې اخرنۍ ورځ ده، اخرنۍ شپه ده. که زما کوروالا په 10 کاله هم په رخشه کې کښېنستلی وي زما بچا دي راسي زما لاس را کاټ کوي. 1000 روپۍ خرڅوم حیا را ګرځوم. زه هغه بې غیرته نه یم چې 300 روپۍ خرڅوم هلته هغه حیا خرڅوم 1000 روپۍ بچوم. دا نه کوم، ګر سره یې نه کوم. نه کوروالا په رکشه کې کښېنوم، نه کوروالا پر موټرسایکل کښېنوم، ګر سره یې نه کښېنوم. په 50,000 موټر ورته کرایه کوم. دا زما عزت دی. خو دا خبره به نه وي چې موږ د مولوي صاحب د کور ښځې یو. او که چا ته وویل چې موږ د مولوي صاحب د کور ښځې یو، د 1000 روپۍ شی په 15,000 ورکوي. تا مولوي صاحب ډېرې روپۍ لري، یا راسه ټلیفون یې رامیلاو که ووایه که مولوي صاحب ووایه چې دا زما خور ده، زما مور ده، زما لور ده، زما کوروالا ده، بیا چې د جهان پیغور و هغه راکوي، د جهان جرمانه و هغه بیا و ماته کښېږدي.
صحیح شلو ګوره خبره کم ځای ته ورسېدله پښتو کم ځای ته ورسېدله موږ خو په شرم او په حیا کې ډېر مشهور وو بیا شرم او حیا مې کم ځای ته ورسېدله شرم او حیا زما ستا و کم ځای ته الله دې زموږ معاشرې ته هدایت وکړي الله دې زموږ ملایانو ته بشمول زما اول زما ما ته هدایت وکړي الله پاک دې زموږ شاعرانو ته هدایت وکړي الله دې زموږ غزلچیانو ته هدایت وکړي زه مولوي صاحب پر ممبر ګناهګاره شاعر پر خپل سټیج ګناهګاره غزلچی په خپلو غزلو کې ګناهګاره په دومره ګناهګاره نه چې زه بل ته پیغمبر صاحب فرمایي چې هر ګناهګاره به الله پاک وبخښي هر ګناهګار الا المجاهرون هغه سړی الله نه بخښي چې کوم څوک برملا پښکاره داسې غلط تورې وایي اوس پټه ګناه سړی وکړي د دې دا معنا ده چې یاره غلط کار دی دا ته چې پښکاره کوي د دا معنا زه دې چا په کیسه کې نه یم د الله رسول فرمایي هر ګناهګاره الله بخښي د بخاري حدیث دی الا المجاهرون دا په زوره برملا چې کوي پیغمبر صاحب فرمایي د عایشې صدیقې څخه حدیث دی فرمایي چې د هر ګناهګاره الله توبه قبلوي ما سوا د بد اخلاق دغه توبه الله نه قبلوي دا خو بد اخلاقي ده دا خو بې شرمي ده دا بې حیایي ده څه شوه هغه شرم هغه حیا د پښتنو هغه سپین ږیري هغه شملور هغه خوندور پښتانه چې اتڼ یم قسم په خدای که ګناه درلوده داسې اتڼ به کوئ چې نه د شریعت نه د اسلام نه د قرآن د هېڅ چوکاټه به وتلی نه ولو ښه خوندوره خبره به وله لیکن نن موږ دې ځای ته راووتلو اتڼ مې هم په حاشیس ولا غزل مې هم په حاشیس ولا ډانسونه مې هم په حاشیس ولا شعرونه مې هم په حاشیس ولا او د مولوي صاحب مسلې هم په حاشیس ولې الله دې مو وساتي الله دې زموږ معاشرې ته هدایت وکړي الله پاک دې هېڅوک نه شرمنده کوي الله دې هر چا ته توفیق ورکړي که غلطه ځینې سوې ده یا الله ما ته معافي وکړه الله رسول فرمایي که دې په ښکاره ګناه کړې ده په ښکاره د الله څخه معافي وغواړه که دې په پټه کړې ده په پټه د الله څخه معافي وغواړه چې چا اشعار ویلي دي چا مسلې ویلي دي چا غزلې ویلي هغه ما ته معافي وکړه لما غلطي وسو زه معافي غواړم نور یو ګناهګاره داسې نه چې شاعر ګناهګاره زه ملایکه داسې نه چې غزلچی ګناهګاره زه ملایکه یا زه هم ګناهګاره یم زه په یو شکل کې یم ته په بل شکل کې الله پاک موږ ټولو ته هدایت وکړي